السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر حمد صلات او سلام وروسته زمونږ د معاصر تاریخ په اړه افغانانو ولې کمونیزم ته مخه کړه. له انګریزانو سره د افغانانو درې جګړې تېرې شوې وې. د افغانانو ذهن د انګریزانو په ضد راپارېدلی و. د شاه امان الله خان حکومت د لومړي ځل لپاره د اتحاد جماهیر شوروي ولسمشر لینین په دې شرط په رسمیت وپېژاند چې لومړی د پنجدې له سیمې نه به تېرېږي. هلته د روسانو او افغانانو ترمنځ ستر جنګ شوی و. د افغان ولس 2.5 زره لښکر په شهادت رسېدلی و او دغه سیمه روسانو نیولې وه. دویم، د بخارا د مجاهدینو له مرستې څخه به لاس اخلي. روسیې ته یې د لومړي ځل لپاره 12 تنه ولېږل. د بیرته ستنېدو په صورت کې په کلیدي پوستونو مقرر شول. د ظاهر خان په نیمه دیموکراسۍ کې چې ګوندونو ته د روسانو په فشار د رسمیت او فعالیت اجازه ورکړی شوه. ظاهر خان او داود خان غوښتل افغانستان د شوروي په مرستو آباد کړي. دواړو مشرانو د افغانستان کمونیست ګوند ته د روسانو د خوشحالتیا په خاطر امتیاز ورکاوه او ګمان یې دا و چې افغان ملت کمونیزم نه مني. موږ د دې په وسیله د روسي فوزي او غیر فوزي بېلابېلې مرستې راجلبوو. په همدې توګه یې مسکو پلوي مترقي ګڼل او دیني عالمان یې وروسته پاتې او مرتجع بلل. د کابل د علماو د مظاهرې په خلاف د ظاهر خان ځایناستي سردار احمدشاه خان داسې ویلي وو: علما بروند کار خود بکنن، آنها را در کارهای سیاست چه کار است. د کمونیستانو په هکله ویلي وو: آنها قشر مترقي جامعاً. د مسکو ضد عناصر د انګلیس په ایجنټۍ تورنول. له بلې خوا روسانو افغانستان ته ځانګړې توجه راړولې وه. بې خیرته مصارف یې کول. په کابل کې د روسیې سفارت د کمونیزم پایګاه او د کمونیزم د تربیت زانګو ګڼل کېده. په همدې توګه د داود خان جمهوریت د کمونیزم پیلامه وه. د روسانو کمونیزم په ګټه تبلیغات کېدل، نشرې خپرېدلې. د ډاکټر نجیب الله د دور خارجه وزیر عبدالوکیل وایي چې موږ به د حزب دموکراتیک خلق افغانستان جریدې ویشلې او په کابل کې به موږ هر فرد ته رسولې. بارق شفیعي د پرچم د جریدې مسؤل او د ترکي د دور د اطلاعات و کلتور وزیر هغه په لینن درود وایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مرد روزانه توهین کړ. بارق شفیعي ویلي و چې تا کی بگویم که خدا هست او په همدې توګه بلې دا ویلي و چې خلاق جهان ساز خالق بېنظیر از ما درود باد با لینن کبیر. موږ لینن خبیث ورته وایو. نو به هر حال دا زمونږ د ملت وضعیت و چې د کمونیزم لمن ته حاکمانو وغورځاوه او در په در یې کړ. خپل ځان هم خاورې ایرې او ملت هم خاورې په سر کړ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.